نو نن رونو دا خبره ذهن کې کینوي چې زره ته بعضې داسې اعمال نن بیانومه، داسې بعضې اعمال چې هغه دي ډېر انتهایی آسان، ډېر انتهایی آسان دي، هر انسانی کولی شي او د هغه اعمالو ثواب د حج برابر دی. داسې اعمال او ټولې کولی شي. یو انسان هم داسې به انشاءالله کو خان دی کو غریب دی کو مالدار دی کو بیمار دی کو روغ دی، انشاءالله د دقې ثوابونو نه به دی نه محرومیږي. الله ډېر قدردان ذات دی. الله وی ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. الله وی زه ستاسو له په عذاب مال څه راځي چې زه تاسو له عذاب در کوم یا عذاب ما ته په دې څه راځي، خو که تاسو شکر ادا که، ایمان هم راوړو، شکر هم ادا کړم، نیک اعمال هم وکړه که نه، نو وکان الله شاکرا علیما. الله وی زه ډېر قدرمند ذات یم. نو الله ډېر قدرمند ذات دی په خپلو بندګانو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپلو امتیانو انتهایی رحیم و شفیق دی. په هر امتی دا الله په قرآن کې ویلی دی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے الله وی ما تاسو داسې پیغمبر در لیږلی دی ستاسو د نسل نه جنس ده چې انتهایی مهربانه دی، انتهایی شفیق دی، انتهایی رحیم دی په خپلو امتیانو باندې. او دا حقیقت هم دی رونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خپل امت باندې د رحم او د کرم انتها نشته. نو داسې الله او د الله رسول موږ ته اعمال خولی دي چې د هغې اعمالو د برکته به ته په پاکستان کې، ته په هندوستان کې، ته په افغانستان کې، ته به د دنیا په یو ګوټ کې وي، خو الله رب العالمین به راله د حج او د عمرې ثواب درکوي. نو نن راته هغه اعمال بیانومه چې د حج او د عمرې د ثواب برابر دي. خو یو خبره به یاد ساتئ، یو خبره به یاد ساتئ چې هسې نه چې ځاته نن دا اعمال یاد کړم او کې به خامخا به کې، خو ته به بیا وی راشه مړه حج او عمرې ته څه ضرورت دی، بس دا اعمال کوه که نه. نو ګورئ خبره یاده ساته چې دا ټول نفلي اعمال دي او نفلي اعمالو باندې فرضیت د عمل چرته هم نه ختمیږي. دا یاد ساته. ګورئ مثال به داسې درکم، مثال نظر حکیم لا چې د دې ماسپښین د مونځ نه راواله تر د مازدیګر د بانګه پورې تقریبا 15 ګینټې دي او په دې 15 ګینټو کې تا 15 لکه نفل وکړل، 15 لکه نفل. او بیا دې وی راشه مړه ستړي 15 لکه نفل دې وکړل، د مازدیګر مونځ ته ساجد دی. نو یاد ساته دا خو 15 لکه نفل دي، خو 15 کروړه نفل هم وکړې د مازدیګر د فرض مونځ ته نه رسي. نو دا به یاد ساتئ. ګورې دا نفلي اعمال دي، په دې ستا ذمه ده فرضیت ختمیږي نه. دا یاد ساته د فرضیت ذمه ستا په دې نه ختمیږي، خو دا نفلي اعمال دي. دا د هغه چا دپاره دي چې څوک حج د بیت الله ته نشي تللی، یا یو ځل تللی دي فرضیت یې هغه د ځانه ساقط کړی دی، فرض یې د خپل سر نه لر کړی دی. نو دا اعمال کو بیا دلته کوي. قسم بالله، قسم بالله، قسم بالله، الله به له د حج او د عمرې ثواب ورکړي. هغه کم اعمال دي؟ هغه تقریبا 10 اعمال داسې دي آسان، ګران هم پکې دي، خو ګران درته نه بیانوم، آسان اعمال درته بیانومه چې تاسو موږ په عمل کوو، الله موږ له په کور کې د نفلي حج او د عمرې ثواب راکړي. پای کې لومبی نمبر رسول الله صلی الله. او ګورې چې دا څومره راته بیانوم دا یاد ساته. نو دا داسې د ناول او د ډایجسټ راته نه بیانوم، باقاعده د حدیث حواله به راله درکوم. حدیث حوالې دي را سره، څوک بیا تپوس کوي باقاعده د حدیث و د حوالو د لاندې به راته د هغې بیان کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ګوتو بیا 100 شمیرې. لومبی نمبر وایي چې چا کور ښکلې طریقې باندې اودس وکړو. ښکلې طریقه تاسو ته ما په تېرو شوي جمعو کې بیان کړې ده. اودس
چې مسواک پکې ومږي او درې ځله اندام پاک کې او خبرې پکې ونه کې او بیا د دعاګانې ورسره ووې. د دې مې درته تفصیلي بیان په تېرو جمعو کې کړی دی. بیا یې د هغې نه پس کلمه د شهادت ووې، په ښکلې طریقه دې اودس وکړو، د کور نه را روان شوې د فرض لمونځ دپاره، ماسپښین دپاره، مازدیګر دپاره، ماښام دپاره، ماسخوتن دپاره، د سهار دپاره، او رالی جومات ته رالی د فرض لمونځ دپاره یا د نفل لمونځ دپاره. دا د حدیث الفاظ دي ګورې رونو، چې اودس دې کور وکړو، د کور نه را روان شي د فرض لمونځ یا د نفل لمونځ دپاره جومات ته، او خبرې دې ونه کړې او جومات کې کېناستې او لمونځ دې د جمع سره ادا که او د اداتوب د پس د جومات نه ووتې سجانه، نو الله رب العالمین به د دې عمل د برکت ستا په عملنامه کې دا یو حج او د یو عمرې قبول کړي شوي ثواب الله ولیکي. دا رسول الله مبارک وایي، حواله را سره موجود ده. لومبی نمبر اسم ګوره دا لمونځ خو موږ کوو که نه، فرض دی را باندې، لازم دی را باندې، نو چې تا ښکلي کور اودس وکړه او بیا را روان شي، نو ګورې دا رسول الله مبارک دا د دې دپاره ویلي چې کله د کور اودس وکړو نو لکه د حج دپاره چې د احرام وتړه، نو الله به ستا په عملنامه کې د حج او د عمرې ثواب الله رب العالمین ولیکي. دا څومره آسان عمل او ثواب پې الله رب العالمین دومره ورکوي. نو لومبی نمبر رسول الله مبارک دا فرمایل. دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا یې تاسو ټول الحمدلله د جمعې مونځ له راغلی، الله دې په خپل جناب کې قبول کړي. کم سړي د جمعې مونځ دپاره غسل وکړه، دې کې به ډېرو ملګرو غسل کړي وي، بیا په غسل کې مسواک وکړه، د مسواک نه پس یې ښکلې جامې واچولي، پاکې جامې واچولي، یې نوې واچولي، اکثر دا خلک د جمعې په ورځ نوې اچوي، او یا نوې احسن ثیابه د ده په جامو کې چې د ټولو نه ښکلې جوړه وه هغه ده واچولې چې نن د جمعې ورځ ده، ورسره یې خوشبو لګوله او په وخت جومات ته راغې. په وخت جومات ته څه ته وایي ای رونو؟ په وخت جومات دې ته وایي چې دا څنګه وخت داخل شي، لکه څنګه زمونږ د ملګري استادانو کو دقې دوران کې ته رالې، اسد انشاءالله ته ثواب کې شامل یې، ته په وخت راځې، نظر رقیم لا داسې نور ملګري. نو دی په وخت راغی او په وخت کېناسته خطبې ته او خطبه واورېده. دی دوران کې د صلاحیاتو مو نه کړل، خبرې مو نه کړې، او د هغې نه پس یې مونځ ادا که، خطبه واورېده، مونځ یې ادا که، او د مونځ په انتظار کې ناستو، بیا یې مونځ ادا که چې د جمعې مونځ یې ادا که، او د دې جمعې د مونځ نه پس د دې جومات نه ووته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله د ده په عملنامه کې د یو حج ثواب ولیکه. آسان عمل، ثواب پې دومره. ذکر رسول الله مبارک فرمایل چې جمعه حج المساکین، دا جمعې دا ورځ ده او د جمعې دا مونځ دا د مسکینانو دپاره د حج ورځ ده، حج المساکین یې ورته ویلي دی. نو دویم نمبر دا حدیث شو، آسان عمل، د جمعې په ورځ کوشش کوئ ورو په وخت راځئ. دا یو ورځ زمونږ د عبادت دپاره ده او یو ورځ هم نه ده که نه رونو، 2 ګنټې دي، 2 ګنټې منګه څه چل کوو، منګه اینو که نه. دا بعضې ملګري زه په دوی ډېر افسوس کوم، خطبې ته ولاړ یم، لا بعضې خو پکې هلته ولاړ دي، لا راځي نه، چې کله موږ په مونځ ودرېږو. دا ګورې مسله یاده ساتئ، دا مسله یاده ساتئ. دا خو ما د جمعې په بیان کې یو ځل ویلم دي، د جمعې په موضوع کې مې ویلو، خو دا خبره یاد ساتئ. کم سړي د جمعې مونځ له امام پاسېده او خطبې ته ودرېده یا کېناسته او د اذان شروع شو، فرشتې دقلته په دې گیټ کې ولاړې دي، دا د رسول الله مبارک د وینا مطابق. او چې کله امام پاسي بس کتاب ټپ کی، د دې نه پس چې څوک راځي د ثوابونو نه محروم دی. او بعضې علما وایي چې د سره د جمعې مونځ نه شو، د جمعې مونځ نه شو. نو موږ په کور کې ناست یو په دې انتظار چې خدایا کله به امام بس کی چې بیا ورشم. نه رونو راځئ، په وخت راځئ،
یو ګنټه نیمه ګنټه ده او دا ستا دپاره د ثوابونو څومره لویه ذریعه ده. نو د دقې په ذریعه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دا اعمال وکړل الله به د ده په عملنامه کې د حج قبول کړي شوي ثواب ولیکي. دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی علیہ السلام لا ډیر غریبانان صحابه راله و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کو یو درخواست وی او کو یو شکایت وی دواړه کو ته څه ورته وایې موږ هغه راوړی دي. وی وایې و یا رسول الله موږ وینو په دې خپل مسجد کې وینو مسجد نبوي کې وینو چې بعضې کسان دي هغه دي مالدار صدقات هم ورکوي خیرات هم ورکوي حج او عمرې لم ځي موږ یو غریبانان نه صدقې ورکولی شو نه حج او عمرې لتلولی شو نه دغه شان خیراتونه کولی شو نه زکاتونه ورکولی شو او موږ سره یو ځای هغوی هم کوي او موږ کوي نو موږ نه خدا مالدار خلک په ثواب کې زیات شو. دا د بخاری شریف حدیث ترونو رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه مرګورو ته وی تاسو خفه کیږئ مه زه به تاسو الله ماته یو عمل خو عمل له تاسو ته ښیمه چې چا د فرض مونځ نه پس یا د هر مونځ نه پس د سنتو نه پس یا د فرضو نه پس دا 15 وخته مونځ فرض دی د دې نه پس د هر مونځ نه پس چا 33 کرته سبحان الله 33 کرته الحمدلله او 33 کرته الله اکبر وی او اخره کې بیا یو کلمه ده تاسو ته څلورمه کلمه غالبا وایه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. چا دا عمل وکړه هغوی د حجونو عمرې لځي هغوی د صدقات ورکوي خو چې چا دا عمل وکړه د مونځ نه پس دا تسبیحات فاطمه چې ورته تاسو وایې او دا چا ووي الله رب العالمین به د ده په عملنامه کې د حج او د عمرې ثواب ولیکي. دا په بخاری شریف کې حدیث دی. دا څومره آسان عمل ثواب په څومره زیات دا واړه اعمال دي خو قسم دې دې ته زموږ توجه نشته سوچ نشته فکر نشته د دنیا په مادیاتو کې نن داسې ورډوب یو چې موږ دا سوچ او فکر نه کوو چې د الله د طرف د څومره په شیبو شیبو رحمتونه راورېږي موږ د هغې نه ځان لاپروا ګرځولی دی. تا به دلته لا سلام اړولی نه وي په دې ښي اړخ به دې اړولي چې ګس اړختاړی کسان په ګیټ کې روان وي. یارونو دا خو لږ ایثار شی بعضې وخت خو زموږ علما وایي چې سلام واورېده سلام پسې به فورا دا بعضې شیخان دا بیدینه او دا لا علم بی علم شیخان چې هغوی علم نشته خو ځان هسې شیخي کوي چې څنګه سلام واوري بس دی به ودرېږي. هلکه دا خو په احادیثو کې باقاعده د الفاظ راغلي دي چې یو خو به د لمونځ او د بل مونځ ترمنځه فصل راولي چې دا فرض ختم شو چې تا څنګه سلام واړو ته ودرېدې دا خو داسې کیدای شي چې مسبوق راغلي همداسې تا هغه سره ځان یو شان کړه نه سلام ووړي نو کم از کم 3 ځله یو ځل الله اکبر او 3 ځله استغفار او دا یو ځل خدا مسنون دعا اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام دا خو کم از کم وایي نو بیا پاسه نو زمونږ دې خبرو ته د سره سوچ نشته خو چې سلام واړو مونږ وایو چې دکان ته ځان ورسو پټي ته ځان ورسو کټي له ځان ورسو. رونو دا ارث دا رزق د چا په اختیار کې دی جواب راکې رزق د چا په اختیار کې دی دا الله په اختیار کې دی دک الله خوشاله کا ته به کور ناسې او الله برله رزق را رسوي. نو دا معمولی شان اعمال معمولی اعمال داسې نه وی ما د ثواب په لحاظ ډېر لوی شان لري خو د کولو په لحاظ باندې ډېر معمولی دي هېڅ وخت مې نه لګي ثواب را الله رب العالمین دومره درکوي. دریم نمبر دی دا شو. څلورم نمبر وره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کم سړی من غدا الى المسجد لا يريد الا ليتعلمها او يتعلمه چا چې اراده وکړه د دې دپاره چې زه د جومات ته لاړ شم په دې نیت چې خالص د الله د رضا دپاره زه دین زده کم یا دین چاته وښیم
دین زده کم یا دین چاته وخیم تشریح به راته زه داسې وکم په دې موجوده وخت کې لکه دا په دې مساجدو کې دا ترجمې کیږي تفسیر کیږي یا بعضی جماعتونو کې دا احادیثو کتاب ویل کیږي ته په دې نیت رالی چې یاره زه به د احادیثو یا دا ترجمه د قرآن دا تفسیر واورم ازده به کم څه به ازده کم د قرآن د زده کړې دپاره یا د قرآن د بل ته د زده کړې دپاره بل ته د ښولو دپاره رالی او اراده د صرف د الله رضا ده دا ورسره د حدیث الفاظ دي او دا باقاعده په احادیثو کې دي د دین د زده کړې دپاره یا د دین د بل د ښودلو دپاره جومات ته رالی مراد ترنه دا ترجمه هم شوه تفسیر هم شو احادیث هم شو یا دا تبلیغی حضرات ناسی دین بیانی یو بل تا دا نمبر بیانی دا شوی وغیره بس د دین د زده کړې دپاره چې یاره زه دین زده کوم د چا نه به مسلې زده کم د چا نه به قرآن آیت زده کم د چا نه به حدیث زده کم د استاده دې نیت باندې رالی قسم بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې دین د زده کړې دپاره یا د بل د ښودلو دپاره رالی ستا په عملنامه کې الله د کامل حج ثواب ولیکه منګرونو ما خو تاسو ته ووایي چې موږ ډېر بد قسمته یو تقریبا په هر مسجد کې کو هر مسجد نه په دویم دریم مسجد کې د قرآن شریف د تفسیر بیان هر ځای کې کېږي راځئ دې ترونو یو خو به د قرآن د قام معنا یې زده کړي د قرآن شریف یو آیت چا یې زده کړ الله رب العالمین به د ده په عملنامه کې د زرو رکاتو نفلو ثواب ولیکي نو ته ثوابونو یو لویه خزانه ده خو موږ بالکل تاسو ته مه ووایو چې بې پروا یو نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک د دین د زده کړې دپاره د الله د رضا دپاره راغلی یا دین زده کړې دپاره یا دین بل ښودلو دپاره کان له کحجة تامه حجة تامه د ده په عملنامه کې الله رب العالمین د کامل حج ثواب ولیکم دا د څلورم نمبر شو او پنځم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو صحابي راغی رسول الله صلی الله انس رضی الله تعالی عنہ وایي زه ناسم او دا حدیث راویم دی او دا په مشکات مبارک کې حدیث دی وایي زه رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست دی کې یو کس راغی یو صاحب راغی او رسول الله مبارک ته وایي ماله د جهاد اجازت را یا مې جهاد لا اولیږه نبی علیہ السلام چې هغه ته داسې وکتل ورته وی ستا مور او پلار جمدی دي یا اوجی والدین می جمدی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی لار شد اغوی خدمت کوا دا الفاظم دي او لار ش اغوی سره حسن سلوک کوا حسن سلوک سره خېګړه وسره کوا خو وسره وکا نو یا رسول الله زه خو جهاد لازم زه خو د الله د پاره میدان ته ځم د سر قربانی ورکوم د جان قربانی ورکوم د مال قربانی ورکوم زه خو هغې لزم رسول الله مبارک ورته څه وایي ای زما ملګريه ته کور ته لاړ شه او د دقې خپل مور او د پلار په ښکلې طریقه خدمت وکړه الله به ستا په عملنامه کې دا د حدیث الفاظ دي رونو ستا په عملنامه کې به الله د کامل جهاد او د کامل حج ثواب الله ولیکي د مور او د پلار سره د احسان پته کوي دا خو باقاعده حدیث صحیح او یو بل حدیث ته اگر چې زمونږ تقی عثماني سے پاغي باندې کلام کړی دی چې دا ضعیف دی خو هغه وایي هم په خپل خطباتو کې اسلامي خطباتو کې ویلي دي وی خیر دی بعضې وخت په فضایلو کې ضعیف حدیثم هغه فایدهمند یو کار ورکوي هغه وی دا خو تعالی خدمت وکړه خو هغه د دې نه علاوه سره دا اضافه هم کړې ده وی چا چې د مور او د پلار مخ ته د رحم د کرم د مینې او د محبت په نظر وکتل او زما والد صاحب د دې دا دغه کوله په مینه او محبت څه کتل وی دا څه کتل خدمت نه ګورې صرف د مینې او د محبت په نظر کتل څه مقصد هغه به ورسره دا وي چې یاره دا زما مور ده دا زما بیبی ده
دا زما بابا دی، دا زما پلار دی، زه د دوی نه پیدا یم او دی مور او دی پلار زما د پاره څومره تکلیفات برداشت کړي دي او خصوصا بیا مور څومره ستونګې برداشت کړي دي، څومره سخت ژوند دوی زما د پاره تېر کړی او په دې هر یو کس پې دي، خصوصا چې چا ودونه کړي دي او بچي دي، مور او پلار د هغوی دپاره څومره لګیا یي، تکلیفونه برداشت کوي، څومره مصیبتونه برداشت کوي. دې دپاره یې ورته وکتل چې دا زما مور او پلار دي او دوی زما دپاره څومره تکلیفونه برداشت کړي دي او د رحم او د کرم په نظر یې ورته وکتل. نو تقي عثماني صاحب په دې خپلو خطباتو کې لیکلي دي، وایي رسول الله مبارک وایي چې الله رب العالمین د دې نظر د کتلو د برکته د ده په عملنامه کې الله د قبول کړي شوي حج ثواب الله ولیکه. دا صرف د نحم او د نظر قتل دي چې چا خدمت وکړه، چا ورسره خو کړل، چا ورسره مینه او محبت وکړل، الله رب العالمین بدله کم مقام او کم مرتبه ورکړي. زمونږ دپاره رونو ګوره ډېر دا آسان موقع دي دا ثواب ګټلو. ستا په کور کې ستا دپاره حج او عمره ده. زمونږ د دې دین یو ډېر لوی عالم دی مولانا تقي عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه نوم دی او تاسو ټول پیژنئ او الله یو لوی سرمایه زمونږ دی ملک له بلکې ملک له نه زه به ده وویم چې عالم اسلام له الله رب العالمین یو لوی سرمایه ورکړی. خدای پاک دې ژوند کې برکت واچوي. نو ډېر لوی عالم دی. هغه وایي زما دا والد صاحب بوډا و مفتی شفیع صاحب یادوي او صاحب فراش دې ته وایي چې په کټ بس پروت و، تاسو چې ورته په کټ پروت وایې. وی دقی دوران کی حج را روانو یو کس مال راگه چی مال حج بدلو کا یو بیمارو یا دا چا دا پلار دا پار مال وی موتی چی زر لکوم وی خیر چی دا حج دا داخلو روز رالی او ما دا پلار دا حالت تو قتل نو دا سی تزبزب کشم چی خدا یو سو چلو کم یو خوامی یو سوچو بل خوامی بل سوچو چی خدا یو سو لار شمو کو لار نشم دا دی پلار خدمتو کم نور رونمی بو خو بس ماوی یرا حج با بیام راشی خو ممکنه دا که والد صاحب وفات شو بیا با دا مقرانی شی وی اگه کس تموی چه دا او دا پا دینه می پلارم خبرو چه دی سخال حج بدل لزی وی بس آگه تموی چه یرا تا بل سو کولیگا وی چه دا سی دا حج روزی را نزدی شوی نوی ما تا می پلار سر یوزل پا کٹ که ناسم را تیوی چه تقی آپ کا حج بدل کا کیا ہوا استاد آگے حج بدل سے چلو شکل چی ولتلی وی موتی چی ما خواغا پیسالہ بس ختم کڑا وی موتی چی ولی حسدا وی موتی چی میری لی حج و عمرہ گھر میں موجود ہے زمانہ پارا حج و عمرہ خو پا کور کی موجود ہے دا کنا کور کشتا کنا ناخو عالمانو دا علمی پا دا غباندی وی پلاریو خاندل وی آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے وی تا ډېره ښکلې فیصله کړې ده او الله به تعالی د دې فیصلې اجر او بدله رله درکوي. دا وی د 1900 هغه د 75 او د 76 خبره ده نن تقریبا 40 کاله روان دي 40 کاله یا 30 کاله روان دي خبره ده. دا خبره هغه اوس په روس کال کوله په یو درس کې وی الله رب العالمین څه چل کو وی خو هغه کال زه د حج پاتې شم والد صاحب خدمت مې وکړه وی دا غینه پس الله رب العالمین دا رحم وکړه چې دا هغه کال نه راواله تر دننه پورې دا شپږ 30 کاله وشو په دې کې دا سې کال په ما نه دی راغلی چې زه شپږ ځله بیت الله ته نیم تللی هر کال شپږ ځله بیت الله ته تللی او بعضې وخت د شپږو ځلو نه هم زیات لاړ شم او هر کال الله د حج سعادت تقریبا دا نصیب نو آپ کے لیے حج و عمرہ گھر میں موجود ہے نو دا حقیقت تیرونو زمونگا استاسو دا پارا چه چا مور و پلار جم دیدی زمونگ مور و پلار و پاتی خوچه دا چا جم دیدی قسم دیدی دا پارا حج و عمرہ پا کور کے موجود ہے. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینزم نمبر دا بیان کر اور شپگم نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه دا سار و دا ماسوتن منز دا پا منافقانو دیر گران دی دی الفاظو تبلک شان سوچ و فکر کوئے
د سار او د ماسخوتن مونځ په منافقانو وی ډیر ګران دی خو کو دی خلکو ته د سار د مونځ د ثواب او د ماسخوتن د مونځ د ثواب پته ولګېده چې د سار په مونځ کې څومره ثواب دی او د ماسخوتن په مونځ کې څومره ثواب دی نو دا د حدیث الفاظ دی نو مشکات مبارک کې حدیث دی چې دا خلق با په سلور بولی باندې مونځ نه راځي سلور بولی مطلب څه دی ګوره بعضې وخت خو یو سړي وي نو د خپو نه روغي په خپو را رواني بعضې وخت یو سړي بیمار وي نو په غونټۍ ورسري وي او بعضې وخت یو سړي بیمار وي نو اوس خو ښه ده دا واکرې ماکرې دي بوډاګانو لپاره دا یو قسم په سلور بولي دي په سلور بولي چې داسې بره خو دا د حدیث الفاظ دی چې دا هغه مبالغه خبره ده چې دی به داسې حالت ته ورسي چې پخپو به نشي راتلی نو دی به ورسره لاسونه هم لګولي خو ځان به د ماسخوتن او د سار مونځ له جمع له رسوي خو دوی ته پته ولګېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو تپوس وکړه و یا رسول الله د دې څه ثواب دی چې دا منافقینو باندې ګران دی او دوی ته پته نه ده نو رسول الله مبارک ورته 2 حدیثه بیان کړل دا باقاعده په مشکات مبارک کې دی بیا وګورئ رسول الله مبارک ورته وی چا چې د سار د ماسخوتن مونځ جمع سره وکړو او د سار مونځ جمع سره وکړو لومبې ثواب خې دا دی چې د ټوله شپه الله په عبادت کې ولیکله او دویم نمبر دا حدیث وره چې چا د ماسخوتن مونځ جمع سره وکړو او بیا د سار مونځ جمع سره وکړو اسجانه الله به د په عملنامه کې د یو حج کامل ثواب الله ولیکي آسان عمل ثواب یې څومره ډېر وي ما خو تا ته مخته دا خبره دا کړه چې دا څومره اسانه اعمال دي خو موږ د دې نه لاپروا یو موږ د دې سوچ او فکر نشو کولی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسار او د ماسخوتن د مونځ باره کې فرمایل اوم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د رمضان روجي ونیوي د رمضان په روجو کې د څه ګناه ونه کړه بیا د رمضان د روجو پسې فوراً پس د اختر وړوکي مونځ وکړه د اختر وړوکي مونځ وکړه الله به د په عملنامه کې د عمرې ثواب ولیکي او چا چې ورپسې بیا وروستو راغې د غټ اختر مونځ اوس غټ اختر را روان دی او د غټ اختر مونځ دوکه دا هم باقاعده په حدیثو کې دي الله به د دې غټ اختر د مونځ د برکته د په عملنامه کې د یو کامل حج ثواب الله ولیکي را روان دي انشاءالله دا د اتم شو او نهم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې من کان صلاة الفجر فی جماعت چا د سار مونځ او سره د جمع لراغه ثم قعد بیا کېناست په دې خپل ځای باندې حتی تطلع الشمس تر دې پورې چې نور راوخته او دی دوران کې دی لګیا دی ذکر او اذکار کوي د قرآن شریف تلاوت کوي ذکر او اذکار کوي د قرآن شریف تلاوت کوي قرآن زده کوي قرآن بل ته ښیي تر دې پورې چې دا نور خور شو نور راختل او نور خورېدل څه مطلب نور راختل دا وي مثال په طور باندې به ورته ویم نن زما په خیال نور 3 منټه او په 15 بجې راوخته او خور تقریبا دا په 10 منټو کې کیږي نو زموږ علما وایي داسې 15 منټو پورې تاسو صبر کوئ 10 منټه کې دی خور شي ځکه د مونځ د نور د راختو په دوران کې او د نور په پریوتو په دوران کې هر قسم مونځ دا حرام دی هر قسم مونځ دا حرام دی د نور په راختو کې او د نور په پریوتو کې مونځ حرام دی دی وخت کې دا شیطان د نور ته سجده کوي چې دا کله راخیږي او کله چې پروز دغه وخت کې دی نور ته سجده کوي خلق لګیا دي گمراه کوي نو رسول الله مبارک وی ځان دي شیطان سره یو ځای کاوه ما دغه وخت کې مونځ دا ناجایز دی دا حرام دی نو چې دا سنور روخیږي نو بیا کو د نصار مونځ قضا شوي نصار مونځ کا یا کو پسې نه پل کې نو دا سه لس منټه دی پسې صبر وکړه او بیا د ثم صلى ركعتين بیا دی پسې 2 رکعات 3 رکعات 4 رکعات اس علماء وی 3 رکعات کوي کو چا 2 رکعات مکمل نو ټیک دی اوس په الله رب العالمین څه چلو کې
دا هغه بیا یو ځل ریپیټ وره چا د سار مونږ کو د سار مونږ د پس په خپل ځای ناستې ذکر او اسکار یو کو دی کې نور راوخته نور خور شو او د 2 رکعات وکړل قسم په خدای رسول الله مبارک وی کان له کا اجر عمره وحاجه تامه الله رب العالمین د په عمل نامه کې د دغه عمل د برکت الله د کامل عمره او حج ثواب الله لیکه دا زمونږ د علماوی د دې کامل وسر رسول الله مبارک دا قید ولې لګو وی د دې 2 مطلب دي د دې 2 مطلب یو مطلب دا دی چې یاره په دومره آسان عمل باندې دومره لوی ثواب نو رسول الله مبارک وی ګوره کې د دارانی شي زپې د پاسه مهر لګوم چې او کامل ثواب الله درکړي یا د دې کامل نسبت دا ثواب سره دی او بعض علما شارحین د حدیث وی نه تامتن د دې تامتن دا دغه سره دی چې کامل حج د پاره رونو دا یاد ساتي چې په تمام عبادتو کې د ټولو نه ګران عبادت هغه حج او عمره ده دا یاد ساتي ولی هغه نور راته زه بیانوم نه ستاسو د جټو خلکو په ژبه کې راته خبره کوم چې څومره مونږه مونځ د پاره او د قشان د روجي د پاره او د نورو نیکو اعمالو د پاره نیت کو هغه کې دا نشته چې مونږ ته آسان کې او د حج او د عمرې چې کله نیت کې نو لومبي بداوي چې خدای فیسره لی ما ته دا عمل آسان کې عمره او حج زکه دا ګران عبادت دی او حقیقت دا دی ګران دی احکامات سخت دي ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې تقریبا 80% خلک د حج او د عمرې په احکاماتو نه پیږي تلبیه قدر من ورزي تلبیه او حج رواني عمرې رواني نور احکامات خو پرېدا الکه حج عمرې لذي تاسو زده کړی دي وی چې هلته خلک څه کوي نو هغه به کوم کنه نو هغه یو زموږ ولي صاحب یو خبره کوله وی یو کس حج له تلو عمرې له حج له یا عمرې له یا حج له نو لګیاو طواف یې شروع کړو نو ساری شروع کړو مقام پورې لګیاو نو یو کس ته راغی یاره دا خلک په کلي ودرېږي زما خو زړه شین شو سار شروع شوي نو مقام پورې لګیا دا پیږي نه کنه نو د حج او د عمرې د پاره ځان پیږي وګوره بیا په حج کې 4 فرض دي نو کو هغه فرض دی او نکړل نو حج دی نه کیږي لومبي نمبر نیت او احرام دی دویم نمبر لازم دریم نمبر نیت دی احرام دی او دریم نمبر په عرفات کې وقوف د عرفی دی دا فرض دی او څلورم نمبر طواف زیارت دی اوس کو دی کې دی یو مونکا نو حج دی نه کیږي بیا پکې واجبات دي اوس چې هغه واجباتو نکړل لکه واجب پس کې سود ډیر دي پکې زه تاسو یو 2-3 بیانوم د مزدلفې د شپه په مزدلفه کې تیرول دا واجب دي په لومبه غټ اختر په لومبه رس شیطان ویشتل دا واجب دي بیا داغې نه پس بیا قربانی کول دا واجب دي د قربانې نه پس بیا سر خرور دا واجب دي اوس قرآن دی کې سپاتی شو نو څه چل بکې دم باور کې بیا به دم ورکې بیا پکې څه سنت دي سنت څه شي دي ما ته وګوره سنت دا دی چې په اتم ذوالحجه باندې احرام وتړي بیا په اتم ذوالحجه لاړ شي مینا ته بیا په مینا کې شپه تېره کړي او بیا د قشان په شیطانان دا 3 ورځې اولي په یو ترتیب باندې په 4 ورځ شیطانان ویشتل دا سنت دي نور پکې دا سنت دي اوس چې دا نه پاتې شو نو حج د اسد کامل نشو فرض نه پاتې شو نو حج د کامل نشو واجبات نه پاتې شو نو حج د کامل نشو رسول الله مبارک دلته د دې سار دا اشراق د مونږ بارکه وای
چې الته خو نسیزونه پاتې شو نو حج د کامل نشو خو که دلته د دا 2 رکعاته نفل وکړل نو الله برله د کامل حج او د عمرې ثواب درکړي مقصد دغه دی نو 8 نمبر دی دا شو 9 نمبر دی یو عمل اوس را روان دی په دې ذی الحجه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا چا د قربانو اراده وي لکه دې چې کوم تاسو دا ناسم یې نو دې کې ډېرو کسانو دا قرباني اراده کړي او الله دې په دې خپلو ارادو کې کامیاب کړي چا دا قرباني اراده وي نو دې چې کله د ذی الحجې میاشت وویني د ذی الحجې میاشت به غالبا د جمعې په شپه یا د زیارت په شپه ممکنه د جمعې په شپه ښکاره شي دا را روانې جمعې شپې ده د دې جمعې شپې نه مخکې خپل چې د چا اراده د قربانۍ وي خپل نوکونه واغشتل یا خپل ویښته واغشتل او د هغې نه پس د 10 ورځې ته د قربانۍ دروازې د علالې پورې نوکونه او ویښته وانلي نو الله رب العالمین به څه چلو کي الله رب العالمین به د په عملنامه کې د کامل حج الله ثواب ولیکي دا د دې 10 ورځو پورې دا مختص دی دا را روان دا د دې ستاسو هغه تشبیه تاسو الته دا حج او د عمرې والا سره راوسه ځکه چې کله سړی د حج او یا د عمرې احرام وتړي نو د دې نه پس په بیا نوکونه او ویښته نالي نو چې دلته تا د عمل وکړه ستا د دې عمل د برکته به الله ستا په عملنامه کې ته به دلته او دا کامل حج ثواب الله ولیکي دا آسان عمل دی را روان دی تاسو د زیارت دروازې نه د زیارت په ورځ یا د زیارت دروازې نه مخکې چې د چا د قربانو اراده وي نو د خپل نوکونه او خپل ویښته والي او بیا د 10 ورځې مالي خدا یو سنت او مستحب عمل دی سنت او مستحب عمل دی خو عمل پې وکړې الله پې رله دومره ثواب الله رب العالمین او نور چې د ذی الحجې څه احکامات یې برته آینده جمعه کې انشاءالله بیانوم خدا مې راغی نو 9 نمبر دا شو او 10 نمبر دا دی چې تا په دې زړه کې یو کلکه اراده وکړه چې یاره ماله هر کله الله رب العالمین دومره پیسې راکړی چې زه په حج یا عمرې له لاړ شم مالې دومره پیسې زه به ځم او کوشش دې وله شروع کا نو الله خو به دې اول بوت لیکي الله به دې وله اول بوت لیکي خو کو پاتې شوي او مرګ راله راغی نو الله به دې په عملنامه کې خامخا د کامل حج ثواب الله لیکي اراده باندې خو اراده کلکه چې دې وکړه انشاءالله الله به دې بوسي او لږ دې وله پیسې م را جمع کړې نو بیا به دې خامخا دا ګورې یاده خبره ساتې دا یاد او دا زموږ د علما وایي چې زه سړي وایي چې زه د حج او عمرې له لاړ شم نو زمونږ دا علما وایي 3 کارو خصوصا اهتمام وکړي د 3 کارو یو درود شریف ډېر وایه او دا برته زه یو خبره بل ناشنا وکړم زمونږ په دې عثمانزو کې یو ډېر بزرګ انسان او یو ډېر ښه انسان او یو ډېر ښکلی حکیم محمد روشن صاحب رحمهم الله تیر شوي دي دا مشران یې پېژني فردوس کاکا پېژنې ها هغې حکیم محمد روشن صاحب د نن نه تقریبا زمونږ دا پیدام نو دا د ډېر وخت خبره چېرته د 70 او د 75 خبره ده هغې حکیم محمد روشن هغې وخت کې 70 او د 80 او د 75 هغې دهانه کې تقریبا 20 حجه کړي او په 20م حج بیا په مدینه منوره کې وفات شو او نن هم د رسول الله په خوا کې په جنت البقیع کې دفن دی نو زما والد صاحب هغله ورته نو یو ځل یې ته تپوس وکړه و یاره تا غریب انسان یې د حکمت دکان دی د خدای پاک دومره ځله بیت الله ته بوتلې نو هغه ورته وی دا د یو 2 عملو د وجې یو عمل دا چې زه درود شریف ډېر ویم او دویم عمل دا دی چې زه لږې یو مرتبانې ورته وښوي دي کې 10 روپۍ 20 روپۍ دا اچوم په دې نیت چې ما به الله رب العالمین بیت الله ته بوځي ما به الله رب العالمین بیت الله ته وایي چې کله د حج ورځې راشي وایي هغه مرتبان کې د حج د داخلي 4مه حصه برابر شوي نه وي نیمه حصه برابر شوي نه وي خو چې زه یې راوالم نو دا نیمې پیسې وله الله قدرتي طور باندې راولي
ځکه دا ما اراده کړې ده. نو د دې ارادې ډېر لوی کمال دی. او یو بله خبره به درته وکړم او دا به درته اوسنۍ وکړم او ممکنه ده زنانه حج له تللي وي. په دې پېښور کې زمونږ دوستان دي او د دې شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم د ماما زامن دي. یو ناشنا خبره بله ورځ وکړه، و یو زنانه راغله، نو یې زنانه سره یو خزانه وه. نو یې راته وي چې زه عمرې لځم، خو د هغې نه مخکې راته یو خبره کوم. وي هغه ښځه ماته وایي الحمدلله جیسے دیا څنګه نومېږي مانې نومېر شو د هغه الحمدلله د بل روډ نوم دی او دیدار حاجي صاحب نوم دی. ریدار حاجي صاحب ریدار حاجي صاحب راته په ټېلیفون او ما هغه ریکارډ کړی یم د هغه خبرې. یو زنانه راله وی راته وی چې ما عمرې له ولېږه، خو د هغې نه مخکې هغه زنانه وي راته وي چې یو خبره کوم. په دې ټول پېښور کې وګرځېدم، څوک راله داخله نه راکوي. وی ولې نه درکوي؟ زه ورته یم چې دا خزانه ده او دې خزانه کې ما پیسې را جمع کړي دي، دا والی ما عمرې له ولېږې، خو زیاتې وي تاسې والی، خو که کمې وي نو پکې تاسو واچوئ. وی په ټول پېښور کې چې څومره ایجنټان دي څوک دې ته غاړه نیږدي هغوی وي چې یا به پکې 100,000 وي یا به پکې 10,000 روپۍ وي. او د عمره خو نن سبا تقریبا په 2 لکه موږ چې اوس د رمضان کې زه تلم په 2.5 لکه روپۍ تلو. نو دا خو 2.5 لکه روپۍ دي کو دې کې 50,000 وي زه به ورسره 2 لکه. نو یو ایجنټ هم راته غاړه نیږدي. وی ما مې هغه رور ته داسې وکتل، ما وی چې او هغه ښځه څوک وه دا وره هغه ښځه په پردي کورونو کې به لوښي وینځه. ایران ګله په پردي کورونو کې به لوښي وینځه. هغې لوښو وینځلو باندې پیسې را جمع کړي. وی خیر چې ما د هغې د ښځې د عشق او محبت ته وکتل او دې مینې ته مې وکتل. نو ما مې هغه رور ته داسې په سترګو کې وویل چې بس الوتې چې څومره یو الوتې. وی خزانه م راواغېشته، وی زه په یاره کې م یو لکم چې خدای پکې به څومره پیسې وي اوس 10,000 به وي پکې 40,000 به وي دا باقي سره به څه خو ځان الله به برابروي. وی چې خزانه مې سجانه ماته کړه او لوټونه م شروع کړل نو 19 لکه روپۍ وې پکې 7.5 لک روپۍ وې پکې. وی ما ورته چې مورې عمرې له دې نه لېږم حج له دې لېږم. نو داخلې ولا د حج وکړو غالبا یا پرون یا بل ورځ حج د بیت الله تعالی. اراده مضبوطه وه. نو چې اراده مضبوطه وي انشاءالله الله به دې بوځي او که بو دې نه کړل نو الله به راله دلته د حج هغه ثواب راکړي. اله العالمین دې په دقې اعمالو موږ او تاسو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او رب لا یزال دې زموږ او ستاسو د غیبونه د حج او د عمرې اسباب الله رب العالمین برابر کړي. درود شریف ووایه. افغانستان में زلزلے की नतीजे में शहीद वालों बच की वाह अफगानिस्तान के सख्त जलजला रागले होता उस पता या बनी बल अशबा ना अल्लाह रब्बुल आलमीन द तरफ ते इम्तिहानात थी और यो कहर और यो गज़ब दे हर वक्त अल्लाह ता तौबा बिस्तल पकार दी हकीकत दा चलता जंग बिरादर मुल्क ते दालवे मुसीबत ते चिनन आलमी दुनिया हुई सरा ताल्लुकात द मईशत पर लिहाज बाने न साथी خو الله رب العالمین اویل داسې توکل ورکړی دی، داسې د الله په ذات توکل دی. ستا د ملک پیسه خو تاسو ته نن د خپل ملک پته لګي ډالر کم ځای ته ورسېده. نور دا وګوره په کوم مصیبت کې مبتلا یو. غټه وجه څه ده؟ سودخواري دي ټول زموږ مشران لګیا دي په سودونو. د ایف نه چې پیسې رالي دا په څه رالي؟ په سود رالي که دا پتا چې دا د سود دا پیسې ستا د سټ او زموږ د سټ نه وباسي. افغانستان کې چې څومره بینکونه دي او څومره معیشت دی سود یې د سره ختم کړی دی. نو ستا پیسه باندې د هغوی پیسه نن هم درنه ده. د افغانستان پیسه زموږ په پیسه درنه ده. ستا ډالر په 200 ته پاسه په 200 دی او هلته په 80 روپۍ ډالر دی په 80 افغانو باندې. نو هغوی الله امداد کوي خو بهر کې اوس د مسلمانانو دپاره یو امتحان دی. خدای پاک دې د هغوی د خپلو غیبو خزانو نه امداد وکړي او اله العالمین دې د خپلو دغه اسباب د خیر برابر کړي. انشاءالله وخت ختم شو. زه آینده جمعه بیا تاسو ته که خیري یو ډېر زبردست کتاب دی
دا غي باره کې بیا خبره کومه چې د اسماء بدر د بدرین نمونه دي د دې پوره فضایل وخت نشته نو دا غبر ته آینده جمعه کې بیا بیان کما او هغه کتاب بیا تاسو ته دې نه ملاويږي نو آینده جمعه کې بر دا غي باره کې ان شاء الله خبر کوم دعا کې الله زم په حال باندې رحم وکي الله زم ګناهونه معاف کی بل رحم او فضل او کرم را باندې وکي او د دې نیکو اعمالو دې الله مونږ تاسو له توفیق را نصیب کړي او الہ العالمین دې کم کسان د حج د بیت الله لتلی دي الہ العالمین دې داوی دقل حج مبرور نصیب کی او الہ العالمین دې خیر او عافیت سره د حج په خیر وکي او دلته دی الله د اهل او عیال او حفاظت الله وکي او کوم کسان ندي تلی منګ او تاسو الہ العالمین د غیب مناسبات برابر کې خدای پاک استا در کې سوال کو منګ ډیر غریبانان یو ډیر عاجز یو ډیر لاچار یو ډیر بے وس یو خدای ته نه بے وس نه لاچار نه غریب اے الہ العالمین د اغه درنا زمنګ د حج بندوبستو کې چې زموږ په وهم او ګمان کې ملي یا الله دا ټول خدای زموږ د حج د سعادتونو نصیب کړي د نیکو اعمال مونږ ټول له توفیق راکړي څومره افغانستان د مسلمانانو د پر دعا کې الله حافظ او ناصر شي او دا دعا کې چې الله مونږ او تاسو د خپل قهر او د غضب نو ساتي الہ العالمین مریضانو له صحت ورکړي څومره مردگان وفات دي الله دې کامل مغفرتونه نصیب کړي څو قرضداران دي الله دې د قرض نه خلاص کړي څوک به اولاد دي الله دې ول نیک عمل اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد نه خدای پاک ته ول نارینه نه نیک عمل اولاد ورکی او چا موږ ته دعاګانو د پاره ویلي خصوصا د دې شیشي په ذریعہ باندې موږ ته ډیرو خلکو دعاګانو د پاره ویلي دي الله دې د ټولو دعاګانې په خپل جناب کې قبول او منظور کړي